بسم الله الرحمن الرحیم. د بټي کوټ ولسوالي چاردی سیمه او د سیند غاړه پورې ګوشته ده او دا د بټي کوټ ولسوالي چاردی سیمه ده او د سیند غاړه ده. دلته نو ګڼو هیوادوالو د تفریح او د چکر او د سیل لپاره ډېر ښه ځایونه جوړ شوي دي، هوټلې دي، د دې سیند میان پکې پخیږي، د چایو پروګرام دی، همدارنګه د نورو مروجو خوراکونو د پخولو بندوبست هم شوی دی. بېلابېل خلک راځي او دنیا داسې به د افغانستان له هر کونجه راځي. نو دا د تفریح لپاره ډېره ښه سیمه ده، ډېره ښه راځي ده، سیند دی، دا ماحول ډېر صفا هوا لري. دلته ملګرو هوټلې هم جوړې کړي دي، شپه ورځ دلته سهولتونه موجود دي، خلکو سره به خبرې اترې هم کوو. راځئ چې تاسو باندې دغه سیمه هم ګورو. که تاسو هم چېرته راتلی نو وطني میان مو خواړه، فارمي مو خواړه، نور مروج خوراکونه مو کوله. د چاردی سیمه کې ډېر ښایسته ماحول کې هوټلې جوړې شوي دي او تاسو هم دې ښکلې سیمې ته راشئ. د هجرت الله هجران هوټل ته راننوتو او دې ملګري هم دلته هوټل جوړ کړی دی. دنه به پوښتنه کوو چې شی پخوئ په خیر سره، خپل کار به هم کې داسې نه چې مېلمنو خوراکه وسوځې. صحیح ده؟ نوم دې پوره واخله او دلته کوم خوراکونه تیاروي؟ نوم مې هجرت الله هجران د جوړې ده. څه شی پخوئ دلته؟ ماهي، چرګ او جلوبۍ شته، چای شته، سوپ شته، کونې مې کونې دي. خدمات دې 40 ساعته دي که نه صرف د ورځې؟ ولا 40 ساعته یې واله. شپې بندوبست خو نشته دی نو؟ شته، شپې بندوبست هم شته. خلک ډېر راځي، د کومو ځایونو نه راځي درته؟ ولا الحمدلله ډېر ځایونه لري. ننګرهار ښار نه هم خلک راځي، کابل نه هم باجي راځي، چې هر ځای نه راځي خو موږ له وایي کابل نه راځي. نو دلته دا ماحول او لمر او دغه هوا سیند غاړه څنګه دا انګېزه در په زړه شوه چې دلته دې هوټل جوړ کړه؟ ولا به ځینې دوستان ول زموږ پاس دوکان وي چاردی غازي آباد بالا، ځینې دوستان ویل چې داسې سیند غاړه کې پروګرام دی به سره ایسته هغو په همکارۍ دلته کار شوی. هوټل چلیږي؟ شکر دی الحمدلله ساعت تېر. تخمیناً د ورځې مطلب څومره میلمانه راځي او دا ستاسو مصارف پوره کېږي که نه؟ هو الحمدلله راځي، ښه مناسب خلک راځي. کومه ورځ هم ډېره داسې دره شي؟ جمعې مبارکه ورځ ډېره. خدای دې په کاروبار کې برکت واچوه، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسېږي. خلکو ته که څه ویل غواړې هم مهرباني. دا بس خلکو له دا ویل غواړو چې هر وخت راشي، انشاءالله زموږ هوټل د هېوادوالو په خدمت کې دی، هر وخت راتلی شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ. راځئ مخکې به لاړ شو. تاسو نه مننه. بل ملګری غږو د سره به هم خبرې اترې کوو چې د کوم ځای نه راغلی دی. اول خو مو خپل نوم واخلئ، د کوم ځای نه راغلی دی سیمې؟ امام جان نبیزاده خبرې کوم، ننګرهار نه راغلی یم. ماشاءالله. دې ځای ته په اول ځل راغلی که نه مخکې هم راغلی وې؟ بله یو زموږ اول ځل دی چې اوس راغلو. زموږ څه ملګري وو، ساحر جان ډاکټر صاحب محترم سره راغلو په چکر باندې. صحیح. دا ځای څنګه دی؟ خوندور دی؟ خوراک څښاک مو وکړ؟ ماحول څنګه دی؟ یاره ماشاءالله ځای کې خو خبره نشته، ښایسته ماحول دی، پرسکونه ماحول دی او زموږ خو ډېر زیات خوښ شو. کوشش کوو چې خپل ملګري هم وهڅوو چې راشي میلې ته راشي او لږ خوند ترې واخلي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، خیر اوسئ. کامیاب اوسئ. تاسو سره په خبرو باندې ډېر زیات خوشحاله شو. مننه. خیر اوسئ، ډېره مننه. راځئ مخکې لاړ شو. زموږ دلته بل رور هم هوټل جوړ کړی دی. دلته تقریبا 2 هوټلې جوړې شوي دي. بل ملګری هم دی. خپل نوم واخله د خیره سره. او څومره وخت کېږي دا هوټل دې جوړ کړی؟ زما نوم سیف الرحمن همدرد دی. تقریبا دا 2 میاشتې 2 نیمې غالبا شو دي کم او زیاتې چې هوټل مې پال کړی دی. او دا هم راته ووایي دلته چې کوم خوراکونه تیاروي او کوم سهولتونه دي په هوټل کې شته دي؟ ما سره چرګ شته دی، سورکړی، مطلب که څوک لواب کړی غواړي، که څوک ساده سورکړی غواړي، او ماهي شته دی را سره، 5 قسمه میان دي را سره، ژوندي را سره شته دی، سینغاړي را سره شته دی،
او زراعتي را سره شته ډېره مننه، خوشحاله اوسې، خدای دې کاروبار کې برکت واچوي. قدردان شي. قدرمنو لیدونکو، محمد یاسر چاردیوال زمونږ ډېر خوږ نازدانه یک دانه ګل دانه ملګری، لکه تخلص نه تاسو پته ولګېده چې د چاردی دی. سر لاله دلته دا سهولتونه هم جوړ شوي دي، کتونکو تم سلام کلام وکړه، میلمانه راځي دا سیمه ډېره خوږه شوې ده. څومره خوشحاله په دغه ځایونو باندې جوړېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه شینواري صاحب تاسو څخه او د صادقیار ورونه ډیره زیاته مننه. خوښ شوم ستاسو په لیدو باندې چې دلته مو تشریف راوړ او راغلی دغه یو څو بیتونه چې تر څو زه په دغه سیمه باندې تاسو سره غږیږم چې دغه کم سہولت دغلته برابر شوی دی د مینوالو لپاره او د وطنوالو لپاره، وایي چې زه تا پسې ته ما پسې زړه خوره کنه کاپره، چې یاد دې ساتم یاد خو مې ساته کنه کاپره، دا نه چې ټوله شپه به داسې زړه نیولی ناست یم، دې خوب ته خو مې لږ شانتې پرېږده کنه کاپره. د اخري بیت صادقیار او شینواري صاحب تاسو ته ډالۍ دی چې دا وطن د سرو سپینو ډک دی، نو بیا ولې بهر شپې کوي، راځه کنه کاپره. نو موږ وایو چې خپل وطن او ګل وطن رښتیا هم چې ډېر زیات خوندور دی. او بیا د پټي کوټ ولسوالۍ چاردی سیمه کې چې دغه دوه وطنوالو دغلته یو وړوکی کاروبار شروع کړی دی، یو هوټل یې دغلته جوړ کړی دی چې دې کې رنګارنګه ماهیان دوی خرڅوي، چرګان ورکې خرڅوي، نور پیکوړي او زلوبۍ او مطلب همدغسې سوپ، دغه سهولتونه یې رامنځته کړي دي. او واقعا چې داسې یو خوندوره ساحه ده چې ډېری ځایونو نه میلمانه راشي نو ډېره یې خوښوي. موږ ته خو به داسې عادي ښکارېږي ځکه چې موږ هر وخت راځو، زموږ سیمه ده، خو چې میلمانه راشي د کابل مرکز نه راشي، د جلال آباد نه راشي، نو هغوی ته واقعا چې ډېر زیات خوند ورکوي او ډېر زیات سرپرایز کېږي دغلته. بالکل اصل خبره دا ده چې هغه ماهیت او ظرفیت چې دی دا شیان په بازارونو کې هم کېږي، خو بیا دغسې ماحول بازار ته وړل سخت دي. نو هغه د بازار نه په کمو امکاناتو باندې یو څیز دلته راوړل، یو شی دلته راوړل او جوړول په داسې ماحول کې بیا ډېر خوند پیدا کوي، ځکه سړی لوبه کولی شي، تفریح اخیستی شي، ګرځېدی شي، ازاده فضا کې تلی راتلی شي، سر خطر نشته دی، امن دی، ماحول پسې سړی ګرځي کډې بارۍ. نو که سړی یو ورځې دپاره مطلب له رسمیتو تېرېږي او دلته راځي نو ښه پوره ساعت یې تېرېږي. نو ستاسو هم ډېر کور ودان خوشحاله اوسېږئ. هغه ملګرو میلمنو یا د نورو ځایونو خلکو ته چې د دغسې ماحول په لټه کې دي چې هغه ښه هوا ولري، ښه لمر ولري، دغسې یو ښه اراضي ولري، ستاسو به ورته پیغام څه وي؟ نو زه خو وایم چې دغه ځای ته څوک راغلی دي، ما خو شینواري صاحب تاسو ته تېرې ورځې کیسه وکړه، د کابل نه ملګري راغلي وو، میلمانه وو راسره، پونتون همصنفیانو، نو هغوی بیخي یعنې ماښام چې زه یم ناوخته دی ځئ چې ځو هغه چوکیګانې کله سیند غاړه کې کېده، کله عکسونه، یعنې هغوی هېڅ دې باندې مړېدل نه چې دغې ساحې نه حرکت وکړي. نو هغوی دپاره ډېره زړه راښکونکي ده او انشاءالله چې هر ملګری وغواړي موږ د یو وطنوال په صفت د یو کلیوال په صفت باندې په لیمو د هغوی راتګ ته ښه راغلاست او هرکلی وایو هرکله دې راشي. خیر اوسېږئ، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسېږئ. نو بیا انتظار د څه دی؟ بس راځئ چاردی ته راشئ او د دې ښکلې سیمې او منظرې نه خوند واخلئ. ډېره زیاته مننه، خدای هم خوشحاله لره، سوکاله ودان افغانستان. د خپل وطن ګل وطن او د شیرګړ میډیا قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې دغه ښکلی سفر او دغه ښکلی ماحول به تاسو لیدلی. صادقیار یخنیم کېږي، خو څه خبر یو چې انرژي کمه شوې ده که څه مسله ده. دا د سیند غاړه ده او دلته هوټلې جوړې شوي دي. تاسو باقاعده د خلکو خبرې مو اورېدې او د دې ځي میلمانو سره هم وغږېدئ، نور ماحول هم تاسو معلومات ترلاسه کړه. نو کله مو هم که تفریح ته په لنډه سیمه کې زړه کېده، راځئ دې ښایسته ښکلې علاقې ته راشئ. په خیر د بیا حاضرېدو پورې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.